السلام علیکم زم اجاز خان یوسفزئی کتونکو په نننی لیکچر کې به زه خبره کوم چې څنګه یو ګوله یا یو بولټ په عالمی جنگ کې بدل شو او څنګه په یورپ کې په لکو انسانان د مرګ خلیل ورغلل او د اربو ډالر نقصانات شو څنګه خلافت عثمانیه ختم شو د دې جنگ په نتیجه کې خبره وکوم د پهلی جنگ عظیم محرکات خو ډیر زیات دي خو په هغې کې د ټولو نه لوی محرک د آسټریا هنګري امپایر یعنی په هغه وخت کې آسټریا هنګري امپایر د یورپ په منځ کې قایم وو د دې آرک ډیوډ یا یو پرنس دې ته مونږ ویلی شو شهزاده ویلی شو فرانس فرډیناند د هغه نوم په 28 جون 1914 کې د سربیا یو دهشتګرد تنظیم لخوا ووژل شو د دې په نتیجه کې آسټریا هنګري امپایر د سربیا خلاف جنگ ډکلیر ک د سربیا مدد لپاره روس راغی او دغه رنګ د روس سره په یورپ کې چې څونه اتحادیانو هغه شامل شو او د دې سره سره جرمني هم د جنگ ته راودانګل او د جرمني نور اتحادیان هم په دې جنگ کې شامل شو د ټولو نه اول به زه ذکر کوم چې په یورپ کې دوه قسمه طاقتونه یو ته به ویل شو سنټرل پاورز او دویم ته به ویلو شو الایټ پاورز خبره به کوم د سنټرل پاورز په دې کې جرمني او د دې نه علاوه آسټریا هنګري امپایر هم په دې کې شامل وو د دې نه علاوه دریم اهم ترین طاقت په الایټ فورسز کې یا الایټ چې کوم سنټرل پاورز دي په هغې کې خلافت عثمانیه وه یعنی اوټمن امپایر په دې کې به زه خبره کوم د دې لیکچر په منځ کې چې سلطنت عثمانیه آخر څه مجبوري وه چې د عالمي جنگ ته ورودانګل او د دې نتیجه څه مخې ته راغله د دې نه علاوه سنټرل پاورز کې نور طاقتونه هم وو هنګري وغیره هم په دې کې شامل وو خبره به کوم د الایټ پاورز په هغې کې د ټولو نه اول ګریټ برټن یعنی برطانیه په دې کې شامل وه فرانس او روس په دې کې شامل وو او یونایټډ سټیټ اف امریکا یعنی امریکا هم په دې کې شامل وه د دې نه علاوه جاپان او اټلی هم په دې کې شامل وو زه به خبره کوم چې څنګه دغه آرک ډیوډ فرانس فرډیناند قتل کړی شو د دې وروستو په سربیا باندې آسټریا هنګري امپایر جنگ مسلط کړ د سربیا مدد لا څنګه چې ما اول ذکر وکړ روس راغی د دې نه وړاندې د روس د برطانیې او دغه رنګ د فرانس سره دفاعي معاهدې وي د دې معاهدو تر مخه که چېرې په فرانس یا په برطانیه یا په روس باندې څوک حمله کوي یا جنگي صورتحال ډیولپ کیږي نو دا درې واړه طاقتونه به رایوځای کیږي چونکه رشیا د سربیا سره ودرېدله او د روس خلاف چې کوم دی جرمني د جنگ اعلان وکړ نو د دې وروستو برطانیه او فرانس هم د روس ملګرتیا له راغله هم دغه رنګ د دې په نتیجه کې الایټ پاورز په وجود کې راغلل یعنی برطانیه فرانس رشیا او یونایټډ سټیټ اف امریکا روستو په دې جنگ کې شامل شو دا به د دې ذکر به زه لږ وروستو کوم د دې نه علاوه سلطنت عثمانیه هم ډېرې زیاتې مجبورۍ وې په هغې کې یو شمېر معاملاتو د دې په نتیجه کې سلطنت عثمانیه هم د دې جنگ کې اهم برخه جوړه شوله دویمه خبره به زه کومه چې د دې سلطنت عثمانیه ولې په دې جنگ کې شامله شوه په هغې کې د ټولو نه اول د روس او د سلطنت عثمانیه ترمنځ تاریخي طور ریولریز و مخالفت و په ماضي کې د دوی ډېرې زیاتې جګړې شوې وې په بلیک سی کې او د دې نه علاوه په سیوسټوپول ورته ویلی شي په کریمیا کې په هغې باندې ډېرې زیاتې جګړې شوې وې او نو ترکیه دا ګڼله یعنی په هغه وخت کې سلطنت عثمانیه دا ګڼله چې رشیا د دوی یو لوی مخالف دی او دوی چې کوم د یعنی په بلیک سی کې چې کوم د دوی سټریټس دي یعنی سمندري لارې دي د ترکیه زیر تسلط وې دغه لارې نو روس دا غوښتل چې مونږ هم دا لارې ترلاسه کړو او ګرمو اوبو ته مونږ اکسس وکړو د دې نقشې په مدد سره به تاسو ډېر ښه پوه شئ کتونکو دا د روسیه علاقه ده یعنی تاسو دا کتلی شئ په دې بارډرز کې دې ځای پورې یعنی د بلیک سی سره هم د روسیه جنګېدلې ده د بلیک سی سره یوکرین هم جنګېدلو په هغه وخت کې او لاندې ته ترکیه وه د دې بلیک سی نه که تاسو وګوره دا بالکل بند دی د دې نه دې خوا چې کومې ګرمې اوبه دي میډیټرینین سی دې ته ویلی شي هغې ته صرف دا لار تلې وه دې ته باسفورس سټریټ ویلی شي یعنی ابنای باسفورس
دا واحد لاره د روس وا چې د دې لارې په ذریعه باندې دوی د ګرمو اوبو ته یعنې میډیټرینین ته اکسس کولی شو. د دې نه علاوه بل سټریټ هم و، دا هم د ترکیه په کنټرول کې و. نو ترکیه په دې یریدله چې ګنې روس په ولګي او دا دواړه لارې به زموږ نه قبضه کړي او دوی به دې سی ته یعنې دې سمندر ته راشي. نو د سلطنت عثمانیه بنیادی کنسرن خدشه دا وه. دوی دا نه غوښتل چې دا دوه هم لارې کوم چې د ترکیه سره جنګېدلي دي دا د روس په قبضه کې لاړ شي. د دې نه علاوه بله خبره دا وه چې جرمني غوښتله چې د جرمني د برلن ښار نه راواخلې تر د ترکیه پورې او بیا د ترکیه نه بغداد پورې یو ریلوې لاین خور کړي او چې کوم دی دا د تجارت یو لویه ذریعه وګڼي. خو دا د دې د محفوظ ساتلو لپاره د دې پروجیکټ یعنې نن سبا تاسو ګورئ بلټ اینډ روډ انیشیټیو به ته ویلی شي BRI د چین، دغه رنګې د جرمني هم یو پروګرام و چې د برلن ښار نه یعنې د جرمني نه واخلې سنټرل یورپ او بیا دغه رنګ سلطنت عثمانیه او بغداد پورې دا ریلوې لاین خور کی او دا ټولې علاقې د ریلوې لاین په ذریعه کونیکټ کی. د دې نه علاوه د دې جنگ نړوان دی یعنې د 1914 نه واخلې د 1918 پورې چې کوم پهلي جنګ عظیم لړاو شو، د دې نړوان دی د سلطنت عثمانیه یو شمېر علاقې په بالکن ریجن کې قبضه شوې د دوی د لاسه وتلې وې. سلطنت عثمانیه دا فکر کو چې کچرې په جنگ کې داسې حالات جوړ شي او دوی ته زمینه برابر شي او دوی دغه خپل علاقې واپس واخلي. هم دا وجه وه چې سلطنت عثمانیه په دې جنگ کې شامل شو. د دې نه علاوه زه به ذکر کوم چې په عرب د چا په طرف ولاړو او هغه څه محرکاتو چې عرب د برطانیې ملګرتیا وکړله. په دې کې به زه خبره کوم چې د برطانیې لپاره لازم وای چې عرب د هغوی خلاف ودروي یعنې د سلطنت عثمانیه خلاف ودروي. برطانیې د دې لپاره ډیر زیات کوششونه کول. د دې لپاره هغوی په عربو کې 2 اکټرز ته اکسس رسیي وکړله. په هغې کې د ټولو نه اول شریف حسین و، دا د برطانیې چې کومه ډیپلومسي وه په هغې کې بنیادي کرکټر شریف حسین و، کوم چې د 1908 نه واخلې تر د 1916 پورې د مکې امیر و. شریف حسین د جوردن چې کوم باچا دی، عبدالله د اردن چې کوم باچا دی، دا د نیکه پلار و. دا ډیر زیات اهم شخصیت و. د سره برطانیه جوړجاړی وکړه، سمجوته ورسره وکړله او ده ته وویل چې د سلطنت عثمانیه خلاف چې زموږ کوم جنگ شروع دی په دې کې تاسو زموږ سره ودرېدئ او زموږ سره یو الاینس قایم کړئ او د دې په بدل کې به تاسو له موږ د عربو بادشاهي درکو. د دوی سره کومیټمنټ کړو. د دې نه وروستو د مکموهن او د حسین ترمنځ ډیر زیات روابط شو او معاهده ساین شوله. څنګه چې ما ذکر وکړو چې برطانیې غوښتل چې حسین یعنې د عربو دغه اهم فګر چې کوم دا د سلطنت عثمانیه خلاف ودرېږي او د برطانیې اتحادي جوړ شي. خو دغه پالیسی وه د برطانیې چې د دې په نتیجه کې حسین ته یعنی شریف الحسین ته ډېرې زیاتې پیسې یعنی تقریبا ویل کېږي چې جنگ ختم شو نو تر دغه ټایمه پورې 11 میلیون برطانوي پاوند دته ورکړی شو. د دې نه علاوه جنگي سازو سامان او نور یو شمېر نور چې کوم اسانتیاګانې وي هغه برطانیې شریف الحسین ته ورکړی وي. د دې نه علاوه چې کله په 1916 کې د ریولټ یعنی بغاوت اعلان کړ د سلطنت عثمانیه خلاف، نو د په 1916 کې ځان د عربو بادشاه وګڼه او تقریبا د 1924 پورې دغه یعنی د عربو د بادشاه په توګه د ځان ګڼه او د قائم و. په جزیره نما عرب کې دویم اکټر و عبدالعزیز ابن سعود. عبدالعزیز ابن سعود د سعودي عرب چې کوم اوسنی بادشاه دی دا د والد محترم و. نور جاسوسان د عبدالعزیز ابن سعود ته لاړل او د هغې سره یعنې د عبدالعزیز ابن سعود او د برطانیې ترمنځ ډیرن اګریمنټ ترلاسه شو. د ډیرن اګریمنټ مطابق یعنې څنګه چې د حسین سره خبرې اترې کړې وې په دې کې تقریبا ډیر زیات مماثلت و چې به ته به هم د سلطنت عثمانیه خلاف د برطانیې مدد کوي او د دې نه علاوه ته به د برطانیې د اجازت نه بغیر په هیڅ یو علاقه باندې حمله نه کوي. په دې باندې عبدالعزیز ابن سعود رضا شو او برطانیې د سره کومیټمنټ وکړو چې طالب موږ د میاشتې تقریبا 15,000 پاوند درکو. نو دا دوه اکټرز چې کومو حسین چې کومو شریف الحسین او دغه رنګ عبدالعزیز ابن سعود دوی د برطانیې طرف ته ودرېدل.
د دې چې کوم هغه ریولټ و د برطانیې ته ډیر زیات پاور ورکړ، ډیر زیات سټرنث یې وله ورکړ او د هغې په نتیجه کې تقریبا په 1917 کې فلسطین د سلطنت عثمانیه د لاس نه لاړه. فلسطین چې کوم هغه جنرال LMB په لاسو باندې فتح شو، کوم چې برطانوي جرنیل او د هغه زیر کمانډ یو شمېر عربیان او د هندوستان چې کوم مسلمانانو، سیکانو او نور هندوان چې کوم د هغه په کمانډ کې جنګېدل. دا یو ډیر زیات مضبوط کمانډ و. د دې په نتیجه کې فلسطین د سلطنت عثمانیه د لاسه لاړه. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر کوم چې امریکا د ټولو نه اهم پاور و. چې کله امریکا د جنگ کې شامله شوله نو د پهلي جنگ عظیم چې کومه نقشه وه هغه مکمل چینج شوله. امریکا په دې جنگ کې ولې شامله شوه دا یو ډیر زبردست سټوري ده. په امریکې په سټارټ کې غوښتل چې دوی نیوټرل اوسي، دغه رنګ بلجیم هم غوښتل چې دوی نیوټرل اوسي، خو جرمني د بلجیم خلاف کاروي شروع کړه او څنګه چې ما په اول کې ذکر وکړ د دې په نتیجه کې فرانس او برطانیې او روس چې کوم د جرمني خلاف هم وار ډیکلیئر کړ. د امریکې او د برطانیې ډیر زیات مضبوط تعلقات وو، خو امریکا پهلې جنگ عظیم ته نه راننوتله، یعنې په دې کې شرکت نه کولو. خو د برطانیې یو بحري جهاز ویل کېږي چې دا د امریکې نه را روان و او چې کوم د برطانیې یعنې لیورپول ښار و هلته دوی سامان را رسولو. ځینې خلک وایي، تجزیه کار وایي، تاریخدان وایي چې په دې کې جنگي سازو سامان و او د دې نه علاوه 2000 پورې خلک په دې کې سوارو او چې کله د دې نه وړاندې جرمني دا اعلان کړو چې د برطانیې نه ګیر چاپیر چې څونه سمندرونه دي یا اوبه دي دا یو جنگي زون دی، دا وار زون دی، په دې کې دی هیڅ قسمه مومنټ یعنی مسافري یعنی د مسافرو چې کوم جهازونه دي یا جنگي جهازونه دي که دا په دې کې مومنټ کیږي نو جرمني به په نښه کوي. د دې نه علاوه جرمني په امریکا کې په اخباراتو کې اډورټایزمنټ شایع کړل، پبلش کړل چې به تاسو که د برطانیې سره سټریټ کوئ چې څه هم کوئ خو دغه علاقه د دې د سمندري چې کوم دی دا چې کوم دی په دې ځای کې دا وار زون ډیکلیئر شوی دی او که په دې کې هر څوک مومنټ کوي نو جرمني به پې حمله کوي. د دې باوجود د امریکې نه دغه لوزیتانیا یو جهاز و سمندري دا را روان شو، په دې کې تقریبا 2000 کسان سوارو. د جرمني فورسز چې کوم دې ته بار بار اشارې ورکړلې چې تاسو ډیر مره ان کېږئ، خو بهرحال دا را روانه وه او په دغه ځای کې جرمني په دې باندې حمله وکړله او دا جهاز یې تباه او برباد کړ. د دې په نتیجه کې تقریبا 1200 خلک ووژل شول چې پکې 125 امریکایان هم شامل وو. دا هغه ټرننګ پوینټ و چې امریکې دا فیصله وکړله چې هغوی به هم په پهلي جنگ عظیم کې شامل شي. د امریکې چې کوم صدر ووډرو ولسن په جرمني باندې ډیر زیات غوسه و. هغه وی چې په دې حمله کې نه صرف یورپین خلک مړه شوي دي بلکې امریکایان هم په دې کې مړه شوي دي. دا یو پریټکس و، دا یو بهانه وه چې امریکا په دې جنگ کې راوننوتله او چې کله امریکا راوننوتله یو فرش طاقت او ډیر زیات مضبوط طاقت په هغه ټایم کې ګڼل کېده. د هغې په نتیجه کې د جنگ نقشه بدل شوه او بالاخر په 1918 کې یعنی 11 نومبر 1918 کې د دې جنگ خاتمه په یو جنگ بندۍ معاهده باندې وشوله. د دې په نتیجه کې سلطنت عثمانیه مات شو، جرمني شکست وخوړه او دغه رنګ آسټریا هنګري امپایر شکست وخوړه او دغه امپایر هم مات شو. کتونکو په دې اړه به یعنی د پهلي جنگ عظیم نه پس بیا څه وشو، په اسلامي دنیا څنګه د یعنی په حدیث شریف کې راځي چې داسې یو وخت به راشي چې په دسترخوان کې څنګه چې کوم فوډ پراته وي او دغه یو بل کې تقسیمیږي، دغه رنګ به اسلامي دنیا هم تقسیم شي. د پهلي جنگ عظیم نه دا حدیث چې کوم دی د پهلي جنگ عظیم نه پس دا بالکل صحیح ثابت شو. په دې به زه په راتلونکي لیکچر کې خبره کوم چې د عرب دنیا تقسیم څنګه وشو او د سلطنت عثمانیه مستقبل څنګه و او د دې وروستو زه به خبره کوم چې د اسرائیل چې کوم ناجایز ریاست دی د دې روټس هم په دې پهلي جنگ عظیم کې پراته دي. په راتلونکي لیکچر کې بعد په دې دریو معاملاتو باندې زه خبره کوم چې د سلطنت عثمانیه مستقبل څنګه و، د دې نه علاوه د عرب ملکونو تقسیم څنګه وشو او اسرائیل وجود طرف ته چې کوم یو وی اوټ کلیر کېده، یو لاره کلیر کېدله، هغه څنګه په وجود کې راغله. راتلونکي لیکچر پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.